سلامونه قدرمنو لیدونکو، په دې هیله امید چې تاسو به روغ جوړ خوښ خوشحاله او صحتمند وئ. په نن ویډیو کې به تاسو ته د وټساپ 15 دغسې خوندور او زبردست سیټینګونه در وښیو چې ستاسو فعالیت په وټساپ کې ډیر زیات اسانه کولی شي. نو دغه ټول سیټینګونه را سره تر اخره پورې وګورئ. خو په دې کې چې تر ټولو زیات جالب دی هغه 15 یو سیټینګ دی چې تاسو کولی شئ د ویډیو په اخر برخه کې را سره وګورئ. راځو اول سیټینګ تاسو ته درښیو چې تاسو څنګه کولی شئ خپل نوم دغسې ډبل ولیکئ. هغه بیا ډېر زیات ښه ښکارېږي په ویډیو کې. تاسو به دې لپاره اول سټار ووهئ، بیا به خپل هغه نوم لیکئ، هر څه چې تاسو لیکئ کولی شئ په دغه ځای کې یې ولیکئ. نو زه خپل نوم لیکم او بعد له هغې چې کله مو هم نوم ولیکه بیا به سټار علامه ووهئ. نو ستاسو نوم به چې دی دغه رقم ته ډبل راشي. نور څه هم کله چې تاسو لیکئ په اول کې به هم ورته سټار ووهئ، بیا به هغه څه چې لیکئ ویې لیکئ، بعد له هغې بیا د سټار علامه ووهئ. نو دغه رقم به تاسو سره دغه خپل نوم چې دی ډبل راشي، بیا ډېر زیات ښه ښکارېږي په ویډیو کې. دوهم سیټینګ بیا دا ډول دی، کله هم چې تاسو چاته غواړئ یو څه ولیکئ د چې لیست ورته لیکئ، د لپاره چې تاسو د هر نوم په پیل کې دغه د ډاټ علامه راشي، نو تاسو کولی شئ صرف دغه د سټار علامه ووهئ، بعد له هغې سپیس ووهئ، بیا چې تاسو هر څه ورته لیکئ هغه به تاسو سره ډاټ راځي، مثلا دغه رقم ته. دریم سیټینګ بیا په دې ډول دی چې څوک کولی شي ستاسو هغه فعال حالت وویني، ستاسو آنلاین توب وګوري چې تاسو آنلاین یئ که آفلاین. دې لپاره به راشئ دغه 3 ډاټ به ووهئ، بیا به دغه د سیټینګز په نوم آپشن باندې کلیک وکړئ او بیا به راشئ دغه پرایوسي باندې کله هم چې تاسو کلیک وکړ را به شئ لاست سین اینډ آنلاین، په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به په نو باډي باندې کلیک وکړئ او دغه آپشن به هم په دې آپشن باندې ودروئ تر څو نوره کسان ونه شي کړای ستاسو آنلاین توب حالت وګوري. که چېرته تر دغه پورې ویډیو ستاسو لپاره ګټوره وه، حتمي درسره لایک کړئ. څلورم ډېر خوندور او زبردست سیټینګ بیا په دې ډول دی چې تاسو څنګه کولی شئ په یو موبایل کې 2، 3 یا حتی له دې هم زیات وټساپ اکاونټونه استعمال کړئ. دې لپاره به تاسو راشئ دغه د 3 ډاټ علامه به ووهئ او بیا به تاسو دغلته چې ماته دغه سویچ اکاونټ لیکلی دی، تاسو ته به دلته د اډ اکاونټ په نوم آپشن راځي. نو تاسو کولی شئ په هغې باندې کلیک وکړئ. نو زه چې کله په دې باندې کلیک وکړم، هغه دوهمي اکاونټ چې ما په دغه موبایل کې خلاص کړی دی هغه ته ما بیایي او هغه راته خلاصیږي. تاسو ته ښکاري چې دغه دوهم اکاونټ هم چې ما په دې وټساپ کې جوړ کړی دی هغه یې راته راخلاص کړ. زه بعد له دې خپل اکاونټ ته باک کیږم او هغه اکاونټ په خپل موبایل کې یې کارول غواړم. نو دا دی چې موږ خپل هغه پخواني اکاونټ ته را داخل شوه. پنځم سیټینګ کوم چې تاسو سره ما وعده کړې وه هغه تر ټولو ډېر زیات جالب او خوندور دی. هغه بیا داسې دی چې تاسو کله هم وټساپ کې درته څوک پیغام راولیږي یا هم درته مسیج وکړي، تاسو د هغه پیغامونه او مسیجونه وګورئ، خو غیر له دې چې هغوی ته معلومات وشي چې تاسو د هغوی د موبایل مسیجونه یا پیغامونه کتلي هم دي. دغه ټریک چې کله تاسو فعاله کړئ بیا به دوی ته هیڅ معلومات هم نه کیږي. دې لپاره به تاسو راشئ په دغه 3 ډاټ یا په 3 ټکو په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ دغه د سیټینګز په نوم آپشن ته. دې کې به دغه پرایویسي انتخاب کړئ او ښکته به راشئ دغه ریډ ریسیپټس. په دغه ریډ ریسیپټس باندې چې کله هم تاسو کلیک وکړئ دغه به اوله کې آن وي او وروسته به آف شي یا به بند شي. کله هم چې دغه آپشن بند شي نو کله هم چې تاسو ته بیا څوک په وټساپ کې پیغامونه رالیږي یا درته مسیج کوي، هغو نورو ته به هیڅ معلومات نه کیږي چې تاسو د دوی د وټساپ پیغامونه کتلي هم دي. نو دغه اوس څو جالب سیټینګونه چې په وټساپ کې تاسو ته ما در وښودل. تر بلې ویډیو چې ستاسو لپاره به حاضرېږو او تاسو ته به د وټساپ او مسنجر نوې سیټینګونو باندې ویډیوګانې جوړوو. د دې ترڅنګ نور ویډیوګانې هم کولی شئ همدغه چینل کې درسره وګورئ. د لپاره کولی شئ زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو ته لایک ورکړئ. تر بیا چې ستاسو لپاره حاضرېږو درڅخه اجازت اخلو هر چیرې چې یاست د الله په امان.